د افغان لوبډلې د سلاکار روزونکي په توګه د یونس خان په ګمارل کېدو غبرګونونه د ملي لوبډلې د سلاکار روزونکي په توګه د یونس خان په ټاکل کېدو هیوادوال خفه دي که خوشحال بشپړ حال په دې ویډیو کې وګورئ او انعکاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ. افغان کرکټ بورډ نن غرمه رسماً د پاکستان ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او لوبډلمشر یونس خان د افغان ملي لوبډلې لپاره په موقت ډول د سلاکار روزونکي په توګه په دنده وګماره. هغه به په چمپیون ټرافي سیالیو کې د افغان لوبډلې سلاکار روزونکی وي او د راپورونو له مخې یاد کړه د ملي لوبډلې د مشر روزونکي جونیتن ټروټ په خواهه او مشوره ټاکل شوی دی. د ملي لوبډلې د سلاکار روزونکي په توګه د یونس خان ټاکل کېدل افغان لوبډلې ته درې مهمې ګټې هم لري. چمپیون ټرافي سیالیو کې زموږ لوبې پاکستان کې دي او هغه به موږ ته د خپل هیواد د ویشن ځایونو او آب و هوا په اړه مکمل معلومات راکړي. دوهم دا چې هغه پښتون دی او زموږ ځوانو لوبغاړو ته به په اسانۍ روزنه او مشورې ورکړي. او دریمه ګټه دا ده چې های پر راتلونکي کې د ده له امله د افغانستان او پاکستان سیالي هم ترسره شي. د یونس خان د ټاکل کېدو په تړاو هیوادوال دوه ډلې شوي چې اکثریت یې د افغان کرکټ بورډ د دې پرېکړې خلاف دي او دوی اندېښنه لري چې ښې لوبې به افغان لوبغاړي کوي او پاکستانیان او په ځانګړي ډول ګلخانان به پر موږ احسان کوي چې دوی ته موږ کرکټ ورزده کړ ځکه اوس بریاوې ترلاسه کوي. هغه څه چې په تېر کې هم سلګونه ځله پېښ شوي دي. دا ډله هیوادوال له افغان کرکټ بورډ غوښتنه کوي چې په دې پرېکړه له سره غور وکړي او پر ځای باید د بل هیواد یو روزونکی وټاکل شي. خو په ورته وخت کې یو شمېر نورو هیوادوالو او کرکټ څارونکو د یونس خان ټاکل کېدل د کرکټ بورډ لاسته راوړنه بللې او په دې پرېکړه یې خوښي ښودلې ده. نوموتی افغان لیکوال او خبریال ایمل پسرلي لیکلي دي له اجي جډیجا او براوو وروسته اوس د یونس خان لنډمهالې ګمارنه د کرکټ بورډ غوره اقدام دی. هغو نورو دوو په نړیوالو جامونو کې ښه نتیجه ورکړه او که یونس خان هم ښه نتیجه ورکړي نو غوړي لا غوړي. یار محمد پردیس لیکلی دي د چمپیون ټرافي لوبو لپاره د سلاکار روزونکي په توګه د یونس خان ګمارنه ښه پرېکړه ده. هغه یو مجرب لوبغاړی دی چې نړیوال جامونه یې هم ګټلي او د پاکستان لپاره تر ټولو مخکښ توپوهونکی هم پاتې شوی. دا به زموږ لوبغاړو سره ډېره مرسته وکړي. بختیار ساحل لیکلی دي د چمپیون ټرافي لوبو لپاره د یونس خان ټاکنه غوره اقدام دی. هغه یو ځیرک لوبغاړی و او د توپوهنې ځانګړي مهارتونه لري چې دا به د افغان توپوهونکو سره د روزنې لپاره او د پاکستان د اقلیم څخه د ګټې اخیستنې لپاره ګټور تمام شي. خوږو ملګرو یونس خان به د افغان لوبډلې لپاره څومره ګټور تمام شي خپل نظر را سره کمنټ کې شریک کړئ. زموږ ویډیو شیر او چینل مو سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لوی الله مو شه.